د شپې 3 بجې وې چې موږ چکچلي پړشمي ته پړشمه مې خو روژه وه ناچاپي ډرون الوتکه راغله څو دورې. السلام علیکم دوستانو. پاکستان پر خوست او کونړ بریدونه کړي دي. طالبانو کابل کې د پاکستان سفیر ایثار کړی. وروسته له هغې چې د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني پوځیانو د هوایي او راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه د اپریل پر 14مه په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ایثار کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې امیر خان متکي او د دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخوند په دغه ناسته کې په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستاني پوځ وروستي بریدونه غندلي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د امیر خان متکي له قوله ویل سوي دي د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامي تختیو مخنیوي دې وسي او دغه ډول پیښې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي چې له همدې ترنګلې حالت څخه به دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضې کړۍ څخه استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان لوري لخوا د پاکستان سفیر ته اعتراضیه لیک وسپارل سو ترڅو تر خپلو مشرانو یې ورسوي. تر دې وړاندې یو شمېر طالب سرچینو امریکا ته ویلي چې پاکستاني الوتکو د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي او د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې پاکستاني ملیشو توغندۍ اورولې دي. ورځ په کومه ساړه یم په کونړ کې اوسېږم او د شپې 3 بجې چې موږ چکچلي پړشمي ته پړشمه مې خو روژه وه ناچاپي ډرون الوتکه راغله څو دورې وکړې پاسته جټ الوتکه راغله په 15 منټو کې په ما باندې کور سټ مخواړه وه اته کور چاردیوالي چې کومه د لمانځه یوړه زه په خاورې کې ډوب وم ما ته هېڅ پته نه ولګېدله خو دومره خفه شوم چې زه راجګ شوم چې محمدۍ کې برید شوی دی په میر سفر کې وشو په کونړ کې 2-3 ځای وشو که نه او ډېر کسان ترمنځ په میر سفر کې په محمدۍ کې 22 که 23 نفر دي او موږ په کونړ کې چې کومه د 8 نفر دي زما خپل فامیل چې کومه د یو بچی راپاتې شو نور مې شپږ وړه لاړل. ولاسي مو ته تر اوسه هېڅ معلومات جواز زه په مستشفا کې داخله په هسپتال کې یم که نه څه معلومات دقیق نشته ما ته چې در څو نفره دي او څومره شهیدان شول. سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته تایید کړی ده چې پاکستاني الوتکو د خوست د سپیرې ولسوالۍ په 4 کلو بمبارۍ کړې او په دې بریدونو کې څه باندې 10 ملکي وګړي وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. هغوی ویلي دي دغه بریدونه د شنبې په سهار د اپریل پر 14مه سهار وختي په 3 بجو سوي دي. د وزیرستاني کډوالو په کیمپونو سوي دي چې ښځې او ماشومان هم په مړه او ټپیانو کې شامل دي. تر دا مهاله په خوست کې د پاکستان هوایي بریدونه په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي او په کابل کې د طالبانو حکومت ویاندانو او د پاکستان حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. همداشان په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله نن شنبه امریکا غږ ته ویلي چې پاکستاني ملیشو د شلتن ولسوالۍ پر چوګام سیمه کې توغندۍ اورولې دي. مولوي نجیب الله زیاته کړې ده چې په دې بریدونو کې 6 ملکي وګړي وژل سوي چې ښځې او ماشومان او د پاخه عمر کسان دي. هغه وویل له تېرو 3 ورځو راهیسې د ګاونډي هیواد لخوا د کونړ ولایت په مرورې شلتن او ناړۍ ولسوالۍ په سرحدي ساحو کې توپونه ویشتل کېږي خو بېګا د شپې په شلتن ولسوالۍ کې د کورونو د لګېدلو له امله 15 ښځې او ماشومان مړه دي او 1 تن زخمي دي. د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وویل چې دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده. په دې اړه په خوست ولایت کې د پاکستان پر ضد مظاهرې وسولې او مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول.